بسم الله الرحمن الرحیم د قشتبی کانال په اړه معلومات درکوم. د قشتبی کانال د افغانستان په درې ولایتونو کې بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې تیریږي. د قشتبی کانال 280 کیلومتره اوږدوالی لري، 102 متره پلنوالی لري او 8.5 متره ژوروالی لري. 3200 ماشینونه پکې کار کوي او 55 تنه کارګر پکې په کار بوخت دي. 4 ساعته پکې کار جریان لري. یو ټیم د سهار د 9 بجو څخه تر مازدیګر 4 بجو پورې، یو د مازدیګر 4 بجو څخه تر سهار 9 بجو پورې لګیا وي. یاد کانال د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د امو د سیند څخه رابېلېږي او د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ کې پای مومي. د دې کانال طرحه د سردار محمد داود خان په وخت کې پیل شوه او د ولسمشر غني په وخت په 1999 کال کې پرې کار پیل شو، خو د یو شمېر ننګونو سره مخ شو او کار یې په ټپه ودرېد. خو خوشبختانه د اسلامي امارات په راتګ سره دغه چاره په پوره او بشپړ اطمینان سره روانه ده. د دې کانال بشپړېدو پورې به 2.5 لک افغانانو ته کاري زمینه مساعده شي.